अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन الذي لا يخلق مثل نذير رسوله ولا وتبع أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه زمان د اسلام قدرمند مسلمانانو او د رحمت للعالمین د سرور کونین د محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گران و شاق و محبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک قدرمند امتیانو دا مبارک و معظمه د برکتونو د خیرونو د فیضونو او د رحمتونو لکه میاشو چې د ټول کال د میاشتو سردار او معظمه او بختوره میاشته
پدی میشتی مبارکہ کی قرآن پاک اللہ جل جلالہ لوح محفوظ دا اسمان دا دنیا تا پدی میشت رمضان او بیا پمیشت رمضان کی اوڑی رازی مشان اشپدا پدغ اشپبان دے اللہ را نازل کرے دی او یا ذرا فرشتی دا قرآن پاک پا استقبال کے اڑان دی اس تو روان دی نو دا میشت ډیرو برکتونو او د خیرونو میشت الله دې موږ او تاسو باندې په عبادت او په خپل بندګۍ کې تیر کاندي حدیث پاک کی راځي دوستانو دا څه ورځ را روانه ده سلاطین حکمرانان د وخت باچین انبیاء دا بطول غلی ولاری رب کائنات باواز کی لمن الملک اليوم د نن ورځې باچاهي د چا ده شاهنشاه حقیقی باچا او مولا څوک دی للہ واحد القہار نو انبیاء مؤدب انداز کی ولاوی نوست صلاتین و حکمرانان طول بسر چٹی ولاوی سوک برپ ویلے نشی دیر سخت ورځ ده پروردگار دی په موږ او تاسو باندې په خپل احسان او کرم سره آسان کړي د قیامت ورځ دومره عظیم شان سخت ورځ دوی د انسانانو د دماغ په سرونو کې خلقيږي وی بچو طرف ته فیصله دی وشي خو چې فیصله د دې ورځې د عذاب الله دې دغه ورځې د سختۍ نه امان راکړي دوستانو په دغه عظیم شان ورځ کې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي په دغه عظیم شان سخت ورځ کې دو شیان د خدای په حضور کې جګړه کوي دیتا با دی خبری اجازت ملو شوی یو حدیث میں وکتو وی دا هر یو عمل ثواب اندازه چې دنو دا شریعت مقرر کړی دا او دروږي د ثواب اندازه الله نه مقرر کړی ولی وصوم لی روزه زما د فرض الله ودا دما کار دې چې بنده ته به څومره ثوابونه ورکړي بل حدیث پاک راځي د حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې د روزدار لپاره دو خوشالي دي یو خوشالي د افطار په وخت کې د جماعت په وخت کې یقیني ډېر خوشالي دویمه خوشحالی د انسان چې کومه د قیامت په ورځ باندې چې الله وې دا روزه زما د پاره دا او د دې په بدل کې بددي انسان تخپل دي دا ورکوما د دیدار په ورکو دا وخت د دې روزدار خوشحالي حقیقت دا دی چې د دې نه لوی خوشحالي نه په دې دنیا کې شته او نه په هغه دنیا کې شته الله دې زموږ استاد نصیب وکړي دا ابي هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې زمادي د خدای په ذات باندې قسم وي چې زما ساده هغه په قبضه کې ده چې زما د امتی د مازیګر د وخت د خلی بدبوئی
د الله پنيز کی د الله قدر کی الله قدمش کو او د انبرو او دارنګي د قیمتي خوشبویانو نم زیاته محبوب او ډیر ګران روزه عمل والصوم لي الله وی روزه زما د پاره دا نور اعمال د انسان کوزدي خروج زما د پاره او زبد خپل د خدای معیار مطابق سمرت زمان یا اللہ متناہی لا تعداد چه انتہائی نشتدے دمرئی سبی حسابا اجر و بدلی بورتور کم سمرت زمان شان دے اللہ زندگی روجی نصیب گردیو نو پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی چه دغه قیامت پورت باندی سخت ورځ باندې با روزه راشي او د خدای په دربار کې به جګړه کوي د رب العالمین سره وکالت په کوي د بندلا انبیا بټول چې کوم دې تر ټیټي ولاړ وي روزه ته به اجازه وي قران پاک ته به اجازه وي روزه به یا الله زدر ته درخواست کوما دی انسان زما د وجنه د سکاک نه بندو زما د وجنه د سترګو د زنا نه بندو زما د وجنه تکم دے دغه بد نه بندو زما د وجنه د ظلم نه بندو یا الله ز درته درخواست کوم د دې انسان په بارکه زینی ولما او پمای تکلیف تیر کړې دے زما تکلیف با وجود دې غمله ما الہ العالمین ز درخواست کوم دا انسان ته گناهونه معاف کا او بیا چې خپل رضا ورته اظهار کا او بیا رب العالمین خپل دیدار ورته نصیب کا رب العالمین با د دې روزه چې کوم دې سفارش قبول کی فیشفعانی حدیث پاک کې راځي د دې دوه شیان قران پاک براشو یا الله زدر ته شفاعت کوما زدر ته سفارش کوما دورځي بستر او سومانو زما د وجنا زما د پاره کوم دې تراویو کې ولال دې اے الہ العالمین خوب پریخه دې سومانی تر کړی دا د دنیا کارونه پریخي دي بازار ته نه تلې دفترونه پریخي خوب ولام پریخي الہ العالمین ما ته ولال دې اوري دلما یا الله زدر ته کوم دې درخواست او شفاعت کوما دا انسان معاف کا گناہوں ورته معاف کا پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی ددی قرآن پاک شفاعت با اللہ د قیمت کو ورځ باندې دي بندگانو له قبول کی الله دې زموږ استادو دروجي او د الله د کتاب د قیمت کو ورځ باندې شفاعت نصیب ګرځيو نوروجا دا ډیر لوی عمل نه دوستانو الله دې زموږ استادو دا روزي صحیح روزي نصیب وګورئ په خبردار ځکه د دې روزي د وجنه انسان د الله محبوب شي په دې محدثینو ډیره تشریح کړی ده خدای ډیر قریب شي نو د انسان د بدبوئی د الله په در کې د مشکو د خوشبوئی نوم ډیره محبوبه ده الله دې زمون استادو دا قاصر روزي دا کمی تمی بیکار روزي په خپل دربار کې قبول او منظور وکړي